پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ابوبکر سره روان سورالو د هجرت په سفر باندې حاجانو لیدلې د غار ثور ته راغلی، ډېر لوړ غار دی چې کله نیمه شپه د غار ته ورخیږي. په دې وخت کې پیغمبر علیه السلام د پښو ګوتې لګوي چې قدمونه پوره معلوم نسي، ځکه سهار قریش په موږ پسې راځي. حضرت ابوبکر چې ورته وکتل، ورته یې د الله رسوله بس پر قدمونو باندې ته نسې ختلی. ورای پیغمبر علیه السلام په دې وږو کې کښېنوی. د غره سر چې کوم حاجانو غار ثور لیدلی دی چې نیمه شپه سي او غار ثور سي او یو حاجي د بل حاجي په یو انسان د بل انسان په وږو کې ناست دي. نو حضرت ابوبکر په ډېره قرباني پیغمبر علیه السلام د غره سر ته ورسوی. چې ویې رسوی د غره په سر کې غار ده، ورته یې د الله رسوله یو ځل به زه د غار صفا کم مه راځه. پیغمبر علیه السلام د باندې کښېناستی، ابوبکر چې ورغلی غار یې ټوله صفا که. نور څه نسته، د دې لباس څه ټوکړې پرې کوي، یا د وړیو لباس دی یا د پوستین لباس دی یا د هر څه لباس دی. په هغه غارو کې اژدي بندوي. آخر یو غټه غار پاته سوله. پیغمبر علیه السلام ته ویې راځه، په هغه غټه غار کې د خپله پونده ورکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ابوبکر پر زنګانه باندې سر کښېښوی، ورته یې د الله رسوله ته لږ ارام سه. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام آرام سلو، لږ ساعتکۍ بعد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر مخ باندې د ابوبکر اوښکې راتویږي. پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته وایي اوښکې دې ولې راتویږي؟ ورته یې د الله رسوله ستا د دفاع دپاره مې دا پونده په دې غار کې ایښوله، د هاخوا مار په نیش باندې ووهله، د هغې د درده سې مې اوښکې تویږي، لیکن حرکت نسم کولی چې ستا په خوب کې خلل رانسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلې لاړې مبارکې هغه په دې پونده پورې ورومږلې او بیا ورته وایي ای ابوبکره، د غارې پر دې غار باندې پر غاړه باندې سپینې شیدې دي، هغه راواخه. هغه څنګه اوبه دي؟ احلا من العسل و اشد بیاض من اللبن. در عسلو خوږې دي، در شیدو سپینې دي، هغې د جنت سره استول سوي دي. ورته ابوبکره د دې غړپو که، ځکه د زهرو څه وروسته ابوبکر ته تنده ورله. د پیغمبر علیه السلام هغه شی په وچښی. یو روایت کې لا دا هم راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه ماره څه پوښتنه وکړه چې الله تعالی د پیغمبر معجزه و هغې ته ګویایي ورکړه چې ولې دې ابوبکر ووهی؟ هغې ورته ویل د الله رسوله د بغض و عناد په خاطر مې نه دی ویلی، دا زما مجبوري وه چې کله ما ستا د هجرت اورېدلي وو او ما ته دا معلومه وه چې د هجرت په سفر کې به دی دې غارې ته راځي، ما 300 کاله ستا د سترګو د لیدلو انتظار وکړی په دې غار کې چې هغه نبي به راځي، د هغې سترګې به زه دلته وینم، د هغې دیدار به زما په نصیب کېږي. نن چې ته رالی، ما چې هر څومره کوشش وکړې د ما ته لار بنده کړه. نو زه پر دې بیرېدم چې هسې نه ستا د سترګو د دیده څه محروم او بې نصیبه پاته نسم. نو په دې خاطر مې دا عمل وکړی او د هغې په وجه باندې مې ستا دیدار په نصیب سلو. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغې غار کې زندگی تیروي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 ورځې مبارکې د هلته تیریږي. اوس دې غار کې نور څه عجایبات رالو او مکه مکرمه کې د پیغمبر علیه السلام په تلاش کې کفارو څه وکړو او د حضرت ابوبکر چې څومره کورنۍ او خاندان وله، هغې د پیغمبر علیه السلام خدمت په کم شکل باندې وکړي چې که را روانه جمعه کې زندگی وه، د هغې به لږ وضاحت کوو. الله تعالی دې د سیرت دا مذاکرې قبول کړي.